چې کومې خبرې په سوشل میډیا کې ښکته پورته کېږي، دا پرون ماښام په شخصي کې ما په ټلیفون باندې چا سره خبرې کولې، ملګری مې و، نه غواړم چې نوم یې واخلم، نو هغه سره مې کړی و، هغه ثبت کړي دي او بیا یې ویډیو پې باندې جوړه کړې، خپل د یوټیوب چینل دې مخ ته وړلو دپاره دغه موضوع کاملا نه غواړم، دا زما خپل شخصي نظر ده، نه غواړم په چا باندې تحمیل کړم او نه غواړم په دې رابطه باندې په رسنیو کې خبرې وکړم. دا چې هغه سره په شخصي مجلس کې دا خبرې کړي دي او هغه د خپل د چینل د مخ ته وړلو دپاره دا خیانت کړی ده، د افغانانو د زور لامل ګرځېدلي دي، ډېری افغانان په دې باندې خفه شوي دي. دا زما شخصي نظر ده، زه دا په چا باندې نه تحمیلوم او دا خیانت چې چا کړی ښه کار یې نه ده کړی، اول یې باید ما نه اجازه غوښتې وای، بیا په دغه رابطه باندې ویډیو جوړه کړې وای. د کرکټ په رابطه باندې زه د کرکټ له ټولو کلاړیانو سره، د کرکټ له لوبې سره، هر هغه لوبه چې افغانانو ته خوښي راولي د ورزش، زه د هغه کلک ملاتړ یم، حمایت یې کوم، مینه ورسره لرم. بیا په ځانګړي ډول د کرکټ لوبه مې خوښېږي، په هغه کې با استعداده هغه لوبغاړي مې خوښېږي چې افغانستان ته یې ویاړونه راوړي دي، په ځانګړي توګه راشد خان، محمد نبي، شیرزاد، افغان صاحب، هغه نور لوبغاړي چې زما یې نوم نه دي زده، ټولو سره له زړه له کومې مینه لرم او ټولو سره مې شخصي مجلس کړی، ناسته مې ورسره کړې ده. نو دا چې یو خیانت له ما سره شوی ده